بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو قربا وکاسه په درانه خدمت کې ستاسو حاضر یم پروګرام کراس ټاک سره او نن تاسو وکتل چې وفاقي حکومت اعلان وکړ چې پاکستان تحریک انصاف باندې پابندي لګئی. نو آیا وفاقي حکومت دغه پابندي لګولی شي او کنه د صرف د دې خواهش دی چې پاکستان تحریک انصاف د میدان نه لرې کړي؟ په دې موضوع باندې موږ سره موجود دی د ټلیفون په کرښه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو لپاره مشیر بیرسٹر ډاکټر محمد علي سیف. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته پروګرام کې په خیر غلی وایو. دا خو یو ډیر زیات درون خبر دی تاسو لپاره چې وفاقي حکومت لګیا دی په پی ټی آی باندې پابندي لګوي. نو تاسو څه وایئ دا پابندي ولګول بیا څه کوئ تاسو؟ نه وکاسه صاحب دا زموږ لپاره درون خبر بالکل نه دی. دا زموږ لپاره د یو ټوک خبر دی. په دې باندې موږ ډېر انجوای کړو دا خبره ځکه چې دا د وفاقي حکومت خواهش هم نه دی. دا د وفاقي حکومت یو خوب دی. د یو خوب ولید او دا خوب اظهار وکړ او خلک ځان پورې وخندول او د هغې وجه دا ده چې دا کوم خواهش د پاکستان تحریک انصاف د پابندۍ حوالې سره د کوم شي کې اظهار اساسا نه وکړ نو نه دي دا کار کولی شي او نه قانون جدي سره د دې اختیار شته. د دې آخري اختیار او فیصله په دې اړه کې دا د سپریم کورټ کار دی او سره به دا خبره آخري کې به دا خبره ومنل ځي او هغه به فیصله کوي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په خپله یو دغه نااهله او غیر جمهوري طریقه باندې په اقتدار کې ناست خلک نن د پاکستان ټولو کې لویه او ټولو کې مقبول ترینه پارټي تحریک انصاف هغې باندې پابندۍ لګولو فیصله کوي او اعلان یې کوي چې موږ دا غیر آئیني کار کوو. نو د دې نه دا د ټوکو خبره دا وله یو قسم ځان پورې خلک خاندول نو دا بل څه چل باندې نه پوهېدم نو دا خبره یې وکړه. صرف یو خبره په اخره کې وکړم چې د دې فیصلې نه د دې یره او د دې کنفیوژن ظاهرېږي چې سپریم کورټ د څو ورځې مخکې په مخصوص سیټونو باندې مخصوص ریزرو سیټس باندې کومه فیصله راولې ده د هغې نه پس د دې وار خطا دی او اوس په چل نه پوهېږي چې څه وکړو. نو په هغې کې وارخطا سړی چې څنګه کنفیوز حرکتونه کوي بل دوی هماغه کار وکړل او دا دوه خبرې یعنی د پاکستان تحریک انصاف باندې پابندي لګول او دا یو څو کسانو خلاف د آرټیکل 6 د مقدمې د درج کولو کوم خبره وکړه نو دا بس احمقانه خبره ده او خلک ځان پورې خاندول. نو بیرسټر صاحب تاسو خو دا خبره ډېره زیاته اسانه کړه. زما خو دا خیال و چې تاسو به ډېر زیات یېرېدلي یې او پاکستان تحریک انصاف ورکران پټ ځینې ټي وي چینل باندې چې کوم تجزیه کاران دي هغوی هو جوړ کړي دي چې بس لګیا په پی ټي آی باندې پابندي لګي او پی ټي آی دا بین شوله دا د بین شوله موږ وایي کېدای شي ماښام پورې بین شي ستاسو پارټي. وکاسه صاحب دا چې ښکاري چې ستام د اتا تارل په شان کې څنګه دي دې جوګ دې دا دې کار دی جی چې دا کوم تجزیه کار دي نو دې ته وځي صرف دا مشوره ورکما چې دې د پاکستان آئین وګوري. اول خو د آرټیکل 17 وګوري چې په هغې کې د هر یو پاکستاني لپاره د سیاسي سرګرمو حق ورکړی شوی دی او د پارټو باندې پابندي چې د هغې یو خپل قانون موجود دی. هغه صرف هغه وخت کېږي کله چې یو پارټي د سنګین جرایم چې کوم کې ملک سره غداري یا د ملک خلاف داسې سازش چې د هغې نه ملک ته سالمیت ته نقصان رسي داسې څه جرم کې پارټي انګیج وي انوالو وي او ثابت شوي دی نو د هغې نه پس حکومت سفارش کولی شي او آخري فیصله به سپریم کورټ کوي چې آیا د حکومت د سفارش په رڼا کې په پارټۍ پابندي پکار ده او که نه. نو نه په تحریک انصاف داسې جرم کړی دی او نه د تحریک انصاف خلاف داسې جرم ثابت شوی دی. یو د 9 مئی دا کیسه چې کوم الزام دی په پاکستان تحریک انصاف لګوي نو تاسو په خپله میډیا سره تعلق لرئ ګورئ چې هر ورځ عدالتونه زمونږ د کارکنانو خلاف کیسونه ختموي لګیا دي او اوسه پورې یو کیس هم داسې نشته چې په هغې کې عدالت دا ویلي چې او پی ټي آی په دې کې ملوث ده. خو دا خو د الزامات یو ډرامه ده او د 9 مئی دا الزام زمونږ خلاف د یو سیاسي
وار په تور باندې استعمالېږي. د دې نه علاوه د دې هیڅ حیثیت نشته. نو دا کار دی کولی نشي اصل کې. او سپریم کورټ الریډي دی تا د یو فیصلې په شکل کې خپل داغي چې کوم سوچ دی د دې د حکومت د کارکردګۍ متعلق د الیکشن کمیشن متعلق هغه ورته ظاهره کړ او فیصلې د پاکستان ته انصاف په حق کې وکړه. خو دا د فیصلې نه په دې ویریدل دي تر اوسه دا یره دا چې پاکستان ته انصاف د ارکان چې په قومي اسمبلی او په صوبایي کې راشي نو دی زموږ لپاره مسایل جوړوي. سینټ کې هم زموږه تعداد زیات شي، په دغه کې هم قومي اسمبلی او صوبایي کې هم زیات شي. نو د هغې په وجه دي اوس پریشان دي او څنګه چې یو غل او بددیانته انسان سره همیشه ډکې یو یارې دي سره هغه یره ده نو د هغې یارې په وجه باندې دا حرکتونه کوي. د دې څه قانوني حیثیت نشته او د دې نه بس دي ته د کامیابۍ په ځای باندې الټا شرمندګي کېږي. برسر صاحب تیر ورځ چې کله په عدت کیس کې عدالت عمران خان او بشرا بی بی د هغې خلاف دغه کیس ختم کړ، ډسمس یې کړ، د هغې د رها کولو حکم یې جاري کړ. نو وفاقي حکومت ولګېد توشاخانه یو نوی کیس یې د عمران خان او د هغې چې کوم کور والی دي بشرا بی بی د هغې خلاف راوړو. اوس چې کوم دا نن نوې کوم پینترای بدله کړې ده یا راویشتې ده یو کاړ یې راویشتی دی د آرټیکل 6 حوالې سره، نو آیا تاسو ګڼئ چې حکومت سره دومره مواد نشته چې د عمران خان خلاف یا د عارف الوي زموږ چې کوم سابق صدر یا قاسم سوري خلاف د آرټیکل 6 کاروایی وچلولی شي؟ بالکل حکومت سره نو مواد شته او نو ورسره مواد راتلی شي. د هغې وجه دا ده چې دې کسانو عمران خان عارف الوي او قاسم سوري نه دي څه جرم کړی دی او نه په دې باندې داسې څه جرم ثابتېدی شي. کم حده پورې چې تاسو د عدت کیس خبره وکړله او د هغې نه پس فوراً ورپسې دغه د نیب کیس جوړ شو په عمران خان باندې، نو د هغې متعلق به صرف دا دوه خبرې وکړم چې د نیب د سیکشن نیشنل اکاؤنټیبلټي بیورو آرډیننس چې کوم دی د هغې سیکشن 17 دی. سیکشن 17 که تاسو وګورئ نو په هغې کې کلیر کټ لیکلي شوي دي چې په یو موضوع باندې که جرم وي نو په هغې کې که هر څومره ټایم تېر شوی د هغې ټولو واقعاتو نه به یو کیس جوړېږي، یو مقدمه به جوړېږي. یعنې مطلب دا دی که ما د توشخانې نه غلا کړې د مثال په طور په ما دا الزام دی نو که هغه ما په جنورۍ کې غلا کړې ده، بیا مې بله دویمه غلا ما په جون کې کړې ده او دریمه مې په دسمبر کې کړې ده، نو داسې به نه کېږي چې ما باندې به د جنورۍ کیس جدا جوړېږي او د جون به جدا وي او د دسمبر به جدا وي. دا به ما باندې درې واړه کیسونه د یو نوعیت دي، نو دا به درې واړه په ما باندې په یو ځای مقدمه جوړېږي او په یو مقدمه کې به دا ټول الزامات صرف وخت په پکې بدلي او درې کیسونه به راباندې نه جوړېږي او بیا کنزیکیټیو به راباندې نه جوړېږي. کنزیکیټیو مطلب دا دی چې یو کیس په ما باندې د جنورۍ د میاشتې غلا وشو، هغې کې زه بری شوم نو دوی به په انتظار کې وي چې کله زه بری شم نو دوی په ما باندې د جون کیس بیا جوړوي. داسې دا د قانون بالکل خلاف کیس دی. په دې کې د نیب بالکل یو غیر قانوني اقدام وکړو او د هغې اقدام په نتیجه کې د پاکستان عدالتونو نه زموږ دا امید دی چې دا کیس غواړو سره خارج کړي چې دا کیس نه جوړېږي نه. نو یو خو دا خبره ده، خدای صرف د یو حربې په طور باندې د یو چالاکۍ کولو کوشش وکړو او د عمران خان په جیل کې د ساتلو دپاره د دروغ یو کیس جوړ کړو. دا زه په درته سمپل الفاظو کې دا ووایم چې دا د قانون یو غیر قانوني استعمال دی. قانون غیر قانوني طور باندې استعمال کړو صرف او صرف د خان د بند ساتلو دپاره په جیل کې، نو دا کیس خو بنیاد نه لري. څنګه چې اولنی کیس هوا کې دغه شو لاړ والوته دغه شانتې به دا درېم او درېم که هر څو ورځې دا به والوځي. بیا پاتې شوه خبره د قاسم سوري د عارف الوي او د عمران خان حوالې سره د آرټیکل 6. نو زه به دا ووایم چې دا تارو خیر ماشوم دی، ده خو نن چې کوم پریس کانفرنس وکړو نو دی ولې لیکلی ورکړی و او د ده کوم مشر دی اعظم نظیر تارړ وفاقي وزیر هغه خو خيار دی پکار خو دی هغه خو لږ پکار چې آئین ویلې هغه لږ آرټیکل 6 ګوري نو په آرټیکل 6 کې چې کم جرایم دي یعنی اکسسریز چې ورته په قانون کې وایي دا جرم هغه وجود چې دی هغې دپاره چې کوم افعال د هغې ضرورت دی د ثابتولو هغې کې دا اړو راځي نه ده سره دا خبره او دا که دی دا جرم دغم کې یو قسم کیس جوړم کې او د کابینې نه منظورم کې نو دا به هم سپریم کورټ زه نه ګڼم چې سپریم کورټ چې دی نو دوی ته به دا دغه ورکړي اختیار ورکړي چې دوی دا کیس فایل کړي نو دا خو د مینټینبل کیس دی نه ځکه نمبر 1 چې دا
ډېر زیات نه زیات دا ویلی شي چې دا الزام لګولی شي چې آئین خلاف یو کار وکړو. نو د آئین خلاف خو کار حکومتونه دروازې شل ځله کوي. زموږ په دې سپریم کورټ او په های کورټ کې په هر یو کیس کې وکیلان همدا پلي اخلي چې دا کار خلاف قانون دی، دا ان کانسټیټیوشنل دی، دا وایډ اب انیشو دی، دا دی هغه دا خو دا د روټین خبره ده پاتې شوه. هغه یو واقعه ده سپریم د آئین کې ده چې کوم په پارلیمنت کې کوم واقع شو کوم چې دی کوي نو په هغې باندې زیات نه زیات یعنی صرف کنډمنیشن کې دي چې د هغې سره مذمت کېدی شي، هغې نه علاوه په هغې باندې لیګل کیس نه شي جوړېدی. او سوال نه پیدا کېږي د هغې اړو دغه نشته، بنیاد یې نشته. نو دا هسې یو سیاسي ډرامه وه نن دې وکړه. او په دې کې یو اخري خبره صرف دا وکړم چې که دا ټي وي چینل نن سبا وګورئ، ستاسو هم چینل دی، تاسو هم وګورئ چې د حکومت د سپریم کورټ د ریزرو سیټونو د فیصلې نه بعد دا یو سټراټیجي ده، یو طریقه کار یې اډاپټ کړی دی چې د یو نه پس بل راځي او بیا بل راځي او بیا بل راځي او مسلسل یو قطار کې پریس کانفرنس کوي. د هغې وجه صرف او صرف دا ده چې دې سکرین اکیوپای کړي. او سکرین اکیوپای کولو نه مقصد دا چې موږ په سکرین یو زموږ نه مخالف سکرین ته ټایم میلو نه شي، هغې ته د خپل نقطه نظر په ټي وي باندې رسولی موقع میلو نه شي. نو دا د یو ماشوم لوبه ده، لکه چې یو ماشوم له د کرکټ بیټ په لاس کې ورکړي او هغه بیا هغه بیټ نه پرېږدي، که لس ځلې اوټ هم کړي هغه وایي نه زه اوټ نه یم، زه به بیټینګ کوم. نو دا هغه شانتې ماشومان دي چې بیټ والا لاس کې راغلی اوس په سکرین ناست دي او بس صرف د خپل مخونه خلکو ته ښیي. خو ښه ده د دې حرکتونو په وجه باندې دې ته سیاسي نقصان ملاویږي لګیا دی، ځان یې تباه برباد کړ او خپل ځان یې نور ایکسپوز قوم ته چې موږ نه صرف بددیانته یو بلکې موږ نااهله او نالایقه او کمعقل یو. برسا صاحب نن چې کوم تارل صاحب کوم پریس کانفرنس هغه وی چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان په یو ځای نشي چلیدی، تحریک انصاف باندې پابندي ضروري ده. او دا هم ویل چې موږ د عمران خان د عارف علوي صاحب او د قاسم سوري د دې آی ډي کارډز به بندو، د دې پاسپورټونه به کینسل کوو. نو آیا دوی کولی شي تاسو او آیا د دې چې کومه خبره چې پاکستان او پاکستان تحریک انصاف یو ځای نشي چلیدی نو دا ضروري چې د پاکستان د ترقۍ لپاره دی د پاکستان تحریک انصاف باندې پابندي ولګي؟ داسې ده چې نن یو ډېر ښکلی بیان عارف علوي صاحب جاري کړ او په هغې کې قطع تارړ ته جواب ورکړ. د دې خبرې ورته د مشتاق احمد یوسفي تاسو ته پته یې ده چې د اردو یو ډېر مشهور دغه دی رایټر دی. نو هغه د هغه یو جمله ورته بیان کړه چې میاں باتیں تو انسان کی طرح کرتے ہو لیکن جذبات تمہارے گھوڑے کی طرح ہے. نو دا خبرې کول دغه خبره چې د عقل او د شعور سره د دې اړو تعلق او رښتینی سره د خبرو. پاکستان تحریک انصاف یو محب وطن جماعت دی او زمونږ د محب وطني مونږ ته د هغې سرټیفیکیټ د اساسارړه نه یا د هغه د مشرانو نه بلکې د پاکستان د عوام نه پکار دی. د پاکستان خلکو، د پاکستان ولس، د پاکستان عوام په 8 فروری باندې په موږ باندې په ډېر ګڼ شمېر تعداد کې د ووټونو په ذریعه راکړی دی او په کروڑونو ووټونه پاکستان تحریک انصاف ته په ټول پاکستان کې میلوي. د هغې نه ثابتېږي چې د پاکستان ولس تحریک انصاف ته پاکستان وفادار جماعت ګڼي او د پاکستان د بقا دپاره ضروري ګڼي. نو پاتې شاته تارړ چې څنګه جیلي منډیټ باندې د فارم 47 په وجه باندې حکومت اخیستی دی همدغه شانتې بې بنیاده او جیلي خبرې وکړې او یو ډرامې جوړه کړه او بل میډیا او پولیټیکل پارټۍ دې طرف ته د ټولو مخې دې طرف ته کړو. اوس به هر یو کس په دې باندې تبصرې کړي، 2 ورځې به میډیا چینلې په دې موضوع باندې تبصرې کوي او هغه د سپریم کورټ فیصله او د دې نور چې کومې نااهلۍ دي د هغې نه بعد د قوم توجه لري شي. خو په هر حال بیا درته وایم چې دا ټول یې هوایي خبرې دي. پاکستان سره چا غداري کړې ده، د پاکستان دپاره د چا نه خطره ده او که څوک داسې یو پارټي چې هغه پاکستان سره یو ځای نشي چلېدلی هغه دا د PDM پارټۍ دي، هغه دي چې اول په جیلي منډیټ باندې دلته راغلي دي او د اقتدار په دې کرسو ناست دي. دویمه خبره دا ده چې د اربونو روپو کرپشن یې کړی دی او معاف کړی دی ځان ته، خپل اغلا یې په خپله معاف کړې ده. نو دا خلک د پاکستان دشمنان دي. د پاکستان د خلکو د ولس چې نن کومې مسلې دي، که هغه د بجلۍ مسله ده، که هغه د پټرولو د قیمت د زیاتېدو ده، که هغه ګراني ده، که هغه معاشي بدحالي ده، که هغه د لا اینډ آرډر مسله ده، دا ټولې مسلې د دوی په وجه دي. نو که څوک پاکستان سره نشي چلېدی
هغه او کدا هغه پاکستان او هغه اورو وبدي په خپلو کې هغه دا دواړه دي هغه دا پارټي دي او دا غټي پارټي خاص کر پیپلز پارټي او تحریک دغه پاکستان مسلم لیگ نون دا دوه هغه پارټي چې پاکستان په تاریخ کې بلدي نوم د غدارانو په حیثیت کې راځي. موږ زو یو ریشن د میډیا د دمین رستو خدمت ته بیا راځو. تاسو څه کړئ چې کنه دوی آی ډي کارډز او پاسپورت نشي بلاک کولی د بانی چیرمن عمران خان او سابق صدر عارف علوي صاحب یا قاسم سوري صاحب؟ نو د بلاک کولو فیصله خو یو ایگزیکټیو فیصله وي یعنې د انتظامیې په لاس کې فیصله د هغې به یو نوټیفیکیشن جاري کړي او پاسپورټ به بلاک کړي. خو څه چل به وشي کله موږ ته د پاسپورټ د انبلاک کولو ضرورت راشي نو عدالتونه موجود دي هلته به دغه وکړو درخواست وکړو عدالت به پرې هغې نه جواب راغواړي او دې سره به جواب وي نه عدالت بیان به کړي. دا خو خبره نه دا خو هسې هغه څنګهولو والا خبره ده. د دې خو داسې مثال دی لکه دا د ته نن په سټوډیو کې ناست دی او انټرویو ریکارډ کوې او په دې کې چې دی نو څوک لاړ شي د څنګهولو دپاره د دې بجای دا بټن درته آف کړي نو څه چل به وشي ته به بیا دوباره لاړ شي بټن به آن کړې او اسیس به بیا سټارټ کړې. او بله دا خبره ده چې که د پاسپورټ د ضرورت وي نه هغه به نواز شریف ته وي یا به شهباز شریف ته وي یا به دې ته وي د دې به د ملک تښتي انشاءالله ډېر ژر د تښتېدو کوشش به کوي. عمران خان خو نه په دې ملک کې ناست دی هغه هم په جیل کې دی د هغه پاسپورټ د دې بلاک کړي او که بلاک نه کړي نو څه فرق پرېږدي نه هغه د ملکه بهر تښتي او نه چې دی نو عارف علوي دي عارف علوي پرېږدون چې د پاکستان پاتې شوی دی د نه په کراچۍ نه په خپل کور کې ناست دی د بهرتو ته اراده شته نو دا خو هسې هغه ډرامه کول او یو دغه کول یو سین کریټ کول نه موږ د ملک تښتو نه موږ د ملک نه مخکې تښتېدلي یو او بله یو خبره به درته وکړم ټولو کې ضروري خبرداره انشاءالله ډېر ژر به دا ورځ راځي چې بیا به یو ځل په ایرپورټ باندې جهازونه راځي او د چا اخیستل بکسونه به بیا څه لوډ کېږي لکه څنګه چې په د نواز شریف اخیستل بکسې لوډ کړې او په شپه شپه کې دی اټک جیل نه راووته او ډیل یې وکړه او بیا یې په جده کې نس کاله کجورې خوړې دغه شان کې بیا د هغې نه پس لندن ته لاړ ته د مکډونلډ برګرې خوړې او بانې دا و چې زما پلیټ ما ته تھرومبوسایټوپینیا شوې ده. دا ټول د دروغو ډرامې به د دوی انشاءالله ډېر ژر بیا ووینې او دوی به پکې اداکاري کوي او په هغې اداکارۍ اوس قوم ښه پوهېږي دا فلاپ ډرامې دي او دا فلاپ ډرامې به ډېر ژر د سکرین نه اوسي. بیرسر صاحب چې کوم د پې د زرپې پرله پسې کوم کیسونه په عمران خان صاحب باندې درج کړی شو کوم وکتل یو نیم سل کیسونه خو زاړو اوس پې لګیا دی د وخت سره سره نور کیسونه پې راځي لکه حکومت دا کلکه پخه اراده کړې چې عمران خان به په جیل کې ساتي په هر قیمت باندې د میدان نه به بهر ساتي نو تاسو ګڼئ چې آیا حکومت دا چې کوم سټریټیجي ده د عمران خان په جیل کې ساتل نو دا به دې ته سیاسي ګټه ورکړي حکومت ته؟ زه خو ذاتي طور باندې دا ګڼم چې دوی تغره شي دوی ته یو دوه سوه کیسونه نور هم جوړولی چې په عمران خان باندې او هغه په مردور باندې نو جوړ دي کړي. د هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې دوی په مونږ څومره کیسونه جوړ کړل زموږ د پارټۍ په مشرانو بشمول عمران خان صاحب باندې نو د هغې ټولو سیاسي نقصان دوی ته شوی دی او سیاسي فایده پاکستان تحریک انصاف ته شوې ده. نو دا خو هغه د حضرت موسی علیه السلام یو دعا وه هغه د هغه یو ډېره مقبول دعا وه هغه به دا ویل چې الله ماته د ښه فیصلو کولو توفیق راکړه. نو مونږ خو دا ګڼو چې خپل مخالف ته دا خیرې پکار دي چې خدایه دوی ته د بدو فیصلو کولو توفیق ورکړه. نو دوی ځان دوی څه کومې فیصلې کوي هغه د دې دپاره بدې او زموږ دپاره به انشاءالله ښې ثابتېږي. او زما دا یقین دی چې دوی ته هم دا پته ده ولس ته هم دا پته ده خلکو ته هم دا پته ده چې دا ټول کیسونه بې بنیاده دي صرف او صرف په دې وجه باندې د عمران خان نه یېرېږي عمران خان جیل کې ساتل غواړي او د دې صرف دا یو سوچ یا یو خواهش دی چې عمران خان به ډېر ژر شکست ومني او دوی ته به مینت جاري وکړي چې ما بار وباسئ زما پلیټ لیسټ وغورځېدل. نو هغه روایت او هغه ماضي خو د نواز شریف ته هغه روایت او هغه کردار خو د هغه د لور دی د مریم نواز دی د شهباز شریف دی د عمران خان دا کردار نه دی نه ماضي کې و نه په حال کې دی نه په مستقبل کې به انشاءالله. بله خبره دا ده چې د یری خو یې دا حل دی چې عمران خان یا بشرا بیبي یا شاه محمود قریشي یا د تحریک انصاف غټ کارکنان خو پرېږده د تحریک انصاف یو جینۍ
یو زنانه صنم جاوید د هغې نه دومره یریږي چې هغه د یو عدالت نه راوتي نه چې بیا ورپسې بل د دروغو یو کیس جوړ کړی. نن د خدای په فضل باندې د اسلام آباد های کورټ حکومت منې کړ چې د هغې خلاف په بله مقدمه نه درج کېږي نه به هغه ګرفتاریږي او هغه نن خلاصه کړه د پولیس د کسټډي نه. نو دا خو دومره بزدله دي چې دوی خو یو جینۍ نشي د هغې نه دومره یریږي چې هغه بار نه ساتي او په جیل کې دننه ساتلی وای د یو کال نه بغیر څه وجه بغیر څه جرمه. نو د دې دا حرکتونه به انشاءالله خدای پاک د دې د شرمولو دپاره د دې نه داسې فیصلې کوي او داسې حرکات کوي او قوم په مخې ته بالکل شرمېدلي وي. خو مسله دا ده چې دوی د قوم دپاره سوچ نه کوي، دوی د ذات دپاره سوچ کوي بس چې هر څومره ورځې په حکومت په تخت ناست دي نو د مال ګټلو او د اقتدار هغه مزې اخیستلو دپاره ناست دي نو په خپل عزت او په بېعزتۍ باندې یې څه پروا نشته. خو په کار دا ده چې د دوی دا کارکنان کوم چې د دې پارټو دپاره چا چې قربانۍ ورکړي دي، څوک چې د دې دپاره د زنده‌باد مرده‌باد نارې لګوي، په کار دی چې هغوی ته د دې خبرې احساس وشي چې دا زموږ د پارټو مشران دي، دا موږ د چا پسې لګیا یو، دا موږ د چا په پارټو کې یو. خپل مفادات ورته په خپله ښکاره شي او دا نااهله لیډران پرېږدي. ډاکټر صاحب بل چې کوم د عمران خان صاحب د رهایۍ حوالې سره کوم خبرې کېدي نو عدالت خو هغه ته ریلیف ورکړه په کیسونو کې د چې کوم القادر ټرسټ کیس دی، سایفر کیس دی، توشخانه هغې سزا هم سیټسایډ شوه، د هغه ضمانت هم منظور شو، عدالت د رهایۍ حکم هم ورکړو. بیا کوم عدت کیس و هغه اخیرنی کیس و پای کې هم د هغې د رهایۍ حکم ورکړو، هغه سزا چې کوم ده نو هغه معطل کړی شوه. خو حکومت د عدالت فیصله نه مني، په هر قیمت باندې هغه وایي چې موږ به عمران خان په جیل کې ساتو. نو بیا تر کله پورې تاسو ته امید دی چې عمران خان به راخوشي شي، ځکه چې حکومت خو نه مني د عدالت فیصلې؟ بالکل د حکومت رویه خو انتهایی غیر ذمه دارانه، منفي او غیر قانوني رویه ده. د قانون او د آئین هیڅ احترام نه کوي او نه ښکاري چې څه اراده شته د کولو. خو بس عمران خان صاحب خو دا موقف دی او هغه خو په جیل کې دا وایي چې دوی د خپل وس کې څومره کیسونه چې راباندې جوړولي چې جوړ دي کړي تر څو چې ما جیل کې ساتلی چې روز ساتي. نه به زه دوی ته شکست منمه، نه به زه دوی سره چې دی نو د انډرسټینډینګ یا د کمپرومایز یا د ډیل خبره کومه او مقابله به یې کومه. ټوله پارټي عمران خان سره ده، د پاکستان ټولو لفظ عمران خان سره ولاړ دی او موږ ته دا یقین دی چې آخري فتح به زموږ انشاءالله، آخري کامیابي به زموږ وي. دا یوه وجه دا ده چې موږ په حقه باندې یو، په رښتیا باندې یو او موږ پاکستان سره د پاکستان لفظ سره ولاړ یو او دا چې دی نو صرف د اقتدار په نشه کې مبتلا دي. او پاتې شوه خبره د کې د دې رویې ګوره دا یې نه خو ظاهرېږي صفا چې دا هسې د ما د څنګه ووایي چې د قانون غیر قانوني استعمال کوي. دا څومره کیسونه چې دي په دې کې هېڅ قانوني بنیاد نشته، په دې کې هېڅ قانوني ثبوت دې سره نشته. د هغې په بنیاد هغه له سزا ورکړي. د توشخانې د کیس نه ډېره لویه مسله جوړه کړې وه، هغه ختم شو. دا بلې چې کم جوړ کړ دا به هم ختم شي. کمال خو دا دی چې وایي چیرمن نایب چې دی نو هغه په خپله د توشخانې نه ګړی اخیستي دي، زرداری په خپله ګاډي اخیستي دي، نواز شریف په خپله مرسډیز ګاډي د توشخانې نه اخیستي دي بغیر ریکارډه، بغیر څه کاغذي کاروایي. د هغې خلاف کیس نشته او هغه خلک لګي هغې د عمران خان خلاف کیس جوړوي چې هر څه په ریکارډ دي، د هر څه رسیدونه موجود دي. نو دا خو لکه قوم ته ښه پته ده چې دا لوبې ټوکې دي. پاتې شوه خبره د عدت کیس. زه خو دا ګڼم چې د عدت کیس فیصله کې خو عمران خان له خدای بریم ورکړه، عمران خان پکې سرخرو شو، خو دا چې چا پې د دروغو کیس جوړ کړی او د اسلامي قانون یې دغه غلط استعمال یې وکړ، د اسلامي شریعت د یو حکم یې غلط استعمال وکړ، نو د هغې خلکو انجام به صحیح. دا خو صرف د پاکستان د عدالتونو یا د قانون مجرمان نه دي، دا د الله تعالی په عدالت کې مجرمان دي، ځکه چې د هغه د قانون نه ټوکه جوړه کړه. نو زه دا ګڼم چې دا د انشاءالله ډېر ژر دا ټول به مختورني او عمران خان ته به بالکل خدای پاک عزت ورکوي او پی ټي آی به پکې کامیابېږي. اوس شاه محمود قریشي ته وګوره، د هغه خلاف هم کیس نشته. هغه په بې مقصده کیسونو کې کله اسلام آباد ته راولي، کله لاهور ته شفت کوي، اوس بیا لاهور ته شفت کړی دی. هغه هم یو بیمار کس دی، بیماري یې ده، تنګۍ یې صرف ذهني ټارچر دی. نو په دې خبرو باندې زه دا ګڼم چې د پاکستان دا ولس ډېر ښه پوهې دی او دا ښه ده چې هغوی ته د حق او د دروغو او د انصاف او د بې انصافۍ د فرق پته لګي. نو په دې کې نور ډیموکریسونه دي جوړ کړي. عمران خان خو ښه په مضبوطه ولاړ دی، پی ټي آی ښه په مضبوطه ولاړه ده. یاسمین راشد چې د 80 کالو نه زیات عمر دی، د کینسر سروایور ده، کینسر یې تېر کړی دی، هغه په هسپتال کې په جیل کې ساتلې ده
او د هغې ښځې نه یېرېږي. نو دا خو د بزدلو خلکو یو ډله ده، بس د دې نه کېدای شي چې داسې څه د دروند کار او د قانوني کار خو د دې نه موږ توقع نه شو کولی. برسر صاحب بل چې کوم اوس چې کوم مخصوص نشستونو کوم فیصله ستاسو په حق کې راغلې پاکستان تحریک انصاف په حق کې، د هغې نه وروستو ستاسو کوم لیډرشپ دی لکه عمر ایوب صاحب دی او بیرسټر ګوهر صاحب دی، نو هغوی دا الزام لګولی چې زمونږ ممبران اسمبلي هغوی باندې دباو اچي د پنجاب سره چې کوم کمیشنرز دي یا انتظامیه ده او دی په څه نه څه طریقې سره منې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف هغه افیډیوټ دی هغه جمع نه کړي. نو آیا ستاسو په خیال باندې دا څومره کیسز دي او څنګه به تاسو وکولی شئ چې ستاسو دغه خپل ممبران دي تاسو افیډیوټ جمع کړي، ځکه چې دا جمع شي ستاسو هغه نمبر پوره شي بیا تاسو ته په هغې په بنیاد باندې دغه مخصوص نشستونه میلاویږي؟ بالکل دا خو د څو ورځو نه کاروایي روانه ده. د کوم ورځ نه چې حاله ده هغه پټو د پنجاب حکومت خاص طور باندې او دا نور چې کوم دی وفاقي حکومت هم د پیټیای د حرکاتو خلاف کاروایي شروع کړې. په پنجاب کې زموږ MLAs باندې صافي والي دي، صاحبزاده سلطان ملي نواز شورا ما ته کوم راځي د ګلاب نظم MLA دی، هغه چې دی نو د ګرفتارۍ کړې دلته ډېرو MLAs ضرورا او کورواله لکه نږدې خپلوان هغه ګرفتار کړي دي. دا لوبې په پنجاب پولیس شروع کړي دي او پنجاب کې په تاسو پته ده یو راجکماري حکومت دی، ټیک ټاکر راجکماري دی، دا نو د هغې خواص هم بغض او غوسه ډېره ده. هغه بالکل د هغې په حکم دا کاروایي روانې دي. نورو ځایونو کې هم پریشر اچولی کېږي ځکه چې دوی باندې اوس یو یره راغلې ده چې د سپریم کورټ د فیصلې نه بعد به PTI د اسمبلو کې به پوزیشن ډېر زیات شي او بیا به زموږ دپاره مسلې وي، موږ به حکومت نه شو چلولی دی. نو دا یره صحیح همدا دا ښه یره ده او دا بالکل دا یره دي د پکار هم ده. او د هغې نه علاوه چې کوم ټولو کې اهم خبره ده دا نن چې د کوم پریس کانفرنس وشو او په PTI باندې د غدارۍ مقدمه جوړول او د پابندۍ لګولو کوم اعلان یې وکړ، نو د دې وجه هم دغه کیس دی او همدغه یره ده. نو دا به دوی په یو تسلسل سره داسې اقدامات کوي د PTI خلاف د دې یرې په وجه کوم چې د سپریم کورټ د فیصلې نفس په دې کې پیدا شوې ده. نور ځایونو کې لکه ښه پوره کوشش دی خو ګورو زموږ پارټۍ یو خو تقریبا د ټولو ممبرانو نه افیډیوټ واغستل سوای د یو څو نه هغه څه فرق نه پرېوځي که یو څو پکې پاتې شي نو وبشي موږ سره 15 ورځې دي د سپریم کورټ د حکم مطابق انشاءالله امید لرو چې زموږ ټول ممبران د دې قابل وي چې هغوی به استفاګانې جمع کړی شي. پنجاب کې راته صرف مسله ده، نورو ځایونو کې نشته انشاءالله. او زما موږ د داسې خبرو مقابله کړې ده. تاسو ته پته ده وکال شاه صاحب چې تېر شوي کال کې په موږ باندې کومې سختۍ تېرې شوي دي، د الیکشن نه میاشت مخکې زموږ کارکنان نیول او زموږ امیدواران الیکشن ته نه پرېښودل، کمپین ته نه پرېښودل، کاغذونه جمع کولو ته نه پرېښودل، کم شرمول چې د الیکشن پر ورځ باندې هغه کاغذونه جمع کولو کې شوي دي چې په مختلفو طریقو باندې د الیکشن کمیشن دفاتر بند کړي وو، هغې ته به زموږ ورکران نه پرېښودل. نو د هغې هر څه نه باوجود موږ د خدای دا د بری هم راکړي، عزت هم راکړه او د پاکستان کې ټولو کې زیات ووټونه هم PTI واغستل. نو انشاءالله دا یو وړه مرحله ده، دا به تېره شي او په کامیابۍ سره به موږ خپل اهداف چې دی هغه به انشاءالله حاصل کړو. اخیرنۍ پوښتنه د مخصوص نشستونو حوالې سره چې کوم ډېر خلک لګیا دي هغوی خواهشمند دي د بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم خپل نظریاتي ورکرز دي چې کوم زنانه دي نو هغوی هم ظاهره خبره ده چې هغوی په تمه دي، خو ډېر خلک دا وایي چې ګنې پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ دننه اختلافات دي، ځینې خلک خپل کسان راوستل غواړي. نو په دې ولې سره ستاسو څه فیصله پارټۍ کړې ده او آیا دغه ټکټونه به څوک ورکړي د زنانو د مخصوص نشستونو لپاره؟ نه انشاءالله په دې کې بالکل دا کم تحفظات چې د خلکو دي نو دا به انشاءالله بالکل بې ځایه دي، د دې موقع به نه راځي. عمران خان صاحب او دا لاندې د پارټۍ چې څومره مشران دي ټولو ته دې خبرې احساس دی چې پارټۍ د ورکر د عزت نه بغیر نه چلېږي. په پارټۍ کې به ورکر له عزت هم ورکړي او د هغه مفاداتو له به تحفظ هم ورکړي، او که دا نه کوي نو بیا پارټي مخکې په مستقیم د ګران وخت نه تېرېدل ورته ګران شي. نو دې وخت کې خو موږ د یو ازمایشي دور نه تېرېږو او کومو کارکنانو چې موږ سره قربانۍ ورکړي دي، موږ سره مرسته کړې ده، ولاړو سره په سخت وخت کې انشاءالله هغه به نه هېرو. هغوی ته به بالکل هغوی ته به ټکټونه میلاویږي، سیټونه به هم ورته میلاویږي
د کم د امیدوارانو کم لیستونه دي هغه به یقینا په لوکل سطح جوړیږي، خو هغه به بیا عمران خان نه به د هغې منظوري اخیستلې کېږي او خان صاحب هم دا ټول خلک پېژني، هته هم پته ده چې څوک د پارټۍ مخلص دی او څوک پارټۍ سره مخلص نه دی. نو داسې به انشاءالله بالکل د دغه نه کېږي، غیر قانوني یا غیر اخلاقي یا غیر جمهوري کار به نه کېږي او بالکل زما دا یقین دی چې مستحقو زنانو ته او دغه ته کم چې د مذهبي اقلیتونو سره تعلق لرلي غواړي زمونږ ملګري دي، هغې ته به انشاءالله د خپل حق مطابق سیټونه تقسیمیږي. یو جهان مننه بیرسټر صاحب، ګرانو کتونکو موږ سره بیرسټر ډاکټر محمد علي صاحب و هغې موږ سره خبرې کولې په دغه ډېره همه موضوع باندې. موږ ځو یوه ورځ شنده میله د دمې نه وروسته ستاسو خدمت ته بیا راځو. جی ګرانو کتونکو د مینه به ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو او دا وخت کې موږ سره د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا ډپټي سیکرټري اطلاعات ګوهر انقلابي صاحب موږ سره موجود دی. د هغې نه به موږ پوښتنه کوو په دې دا چې کوم نن اتاتارړ وفاقي وزیر اطلاعات هغې کوم پریس کانفرنس کړی دی او پاکستان تحریک انصاف باندې د پابندۍ لګولو اعلان کړی دی. ګوهر انقلابي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انقلابي صاحب تاسو لکه خامخا پاکستان تحریک انصاف بین کوئ؟ یاره زه خو وکاشله صاحب ډېره مننه. زه خو دا نشم ویلی چې مطلب دا دی چې موږ یو ډیموکریټک پارټي سره تعلق ساتو. پاکستان پیپلز پارټي په جمهوریت باندې او په جمهوري سوچونو باندې یقین ساتي. نو دا پریس کانفرنس تاسو مو کتو ما مو کتو، پارټي پالیسي خو لا نه ده راغلې، خو که انډیویجوال زما پرسنل رایي نو زه د دې حق کې نه یم چې په ملک کې دی په یو پولیټیکل پارټۍ باندې بین ولګي. خطا سوی چې کني په جمهوري نظام کې یا په جمهوري سیستم کې په یو پارټۍ باندې په غیر جمهوري طریقې سره پابندي لګول تاسو وایي چې دا د پیپلز پارټۍ اصول یا منشور نه دی؟ نه جی نه، بالکل نه. خو نو بیا ستاسو اتحادیان هغې ولې غواړي چې پاکستان تحریک انصاف هغه یو سیاسي جماعت دی، الیکشن کې حصه اخیستې څنګه چې مسلم لیګ نوم اخیستې ده ستاسو اتحادیانو، نو بیا ستاسو دغه اتحادیان یا میا نواز شریف صاحب هغه ولې غواړي چې پاکستان تحریک انصاف د الیکشن یا د جمهوریت د میدان نه بالکل آوټ کړي؟ داسې دا وکاس بھائی چې دا جواب خو به هغه خلک په خپله ورکوي چې چا نن پریس کانفرنس کړی دی او موږ د هغې یو پولیټیکل الایو صرف تر هغې پورې چې موږ وایو چې دا جمهوري سیسټم وچلیږي، موږ هغې سره په حکومت کې شامل نه یو، تاسو ته پته ده. او موږ اوټ هغه ټایم کې که پی ټي آی جوړو نو عموم ورکوو، ځکه چې یو داسې پارلیمنت راغلی و چې که پیپلز پارټي د پی ټي آی یا د مسلم لیگ سره مرسته نه کولې، هغې ته په پارلیمنت کې اوټ نه ورکولې، نو دا سیز به ری الیکشن ته ته او موږ دا وطن او د دې چې کم نن سبا د دې د اقتصادي حالات دي نو هغه هم د ملک هم دوباره د الیکشن جوګه نه غاڼو، نو موږ هغې سره په پارلیمنت کې د هغې د حکومت د قایم ساتلو پورې خو هغې سره زموږ مرسته شته، خو موږ هغې سره په حکومت کې شامل نه یو. دا د هغې یو سوچ چې پاکستان پیپلز پارټي همیشه خپلې فیصلې په خپله کوي. که داسې قسمه تاسیس کېږي نو بیا د پاکستان پیپلز پارټي سنټرل ایگزیکټیو موجود ده او سنټرل ایگزیکټیو به په دې څیز غور کوي او بیا فیصله کوي. نو ظاهره خبره ده ستاسو اتحادیان دي، ستاسو په ووټ باندې ستاسو په سپورټ باندې خو دغه حکومت دا قایم نه کوي، خو ډېر لږ سیټونو، نو آیا تاسو نه ګڼئ چې ستاسو پارټي به خامخا دې په اعتماد کې اخیستي؟ ستاسو د پارټۍ اعتماد د اخیستو نه بغیر هغې څنګه دومره غټه فیصله وکړه؟ چونکې دا فیصله دا څیز وشو دا پریس کانفرنس او زما لا مشرانو سره خپل ځان رابطه نشته. موږ دلته کې د سواد اکشن کمیټه یو میټینګ دی د بجلی حوالې سره زموږ ډېر بد حال دی، نو زه هغې کې مسؤل یم په سوادۍ کې ما، خو زه دا وایم چې پاکستان پیپلز پارټي چرم غیر جمهوري او غیر پارلیماني دغه سوچونو سره مرسته نه کوي. ګوهر صاحب تاسو چونکې د صوبې د بجلی هم ډېره غټه سنجیده مسله ده، صوبې هغه ځای دی چې دا ټول پاکستان ته توربېله ډیم په شکل کې بجلی ورکوي، زمونږ بلا خلک د دې ډیم د لاسه هغه بې کوره شو، زمونږ ځمکې په دغه ډیم کې رالی، خلکو تاوانونه وشو، هغې موازې تر اوسه پورې نه میلاو شوي، بیا هم دغه خلکو ته بجلی نشته. که په پنجاب کې غنم دي د ستاسو د اتحادیانو په صوبه کې
نو هغې وي چې غنم باندې زموږ حق لاول دی، موږ چې ماړه شو نو بیا به نور صوبو ته لیږو، که ماړه شي نو ملک بار ملک ته لیږي هم که نه رالیږي، نو بیا ولې ستاسو دغه اتحادیان د صوابۍ د خلکو دغه حق نه تسلیمي؟ داسې ده چې صوابۍ کې ډېر زیات بد حال دی، یو خو د بیلونو او بل دا چې د لوډ شیډینګ. نو په دې حواله باندې موږ یو کوشش شروع کړی دی، موږ ټولې پولیټیکل پارټۍ یو ته نمبر نشته، تحریک انصاف سمیت او دغسې ورسره تاجر تنظیمونه، دغسې ورسره پلهي تنظیمونه، څومره چې ټرانسپورټ تنظیمونه دي، دا ټولو موږ یو کور کمیټي جوړه کړې ده. موږ یو دوه ایونټس وکړو، یو هم په جون کې وکړو، یو هم په دې لاست 30 باندې وکړو، یو جلسه هم وکړه ډېره غټه، او په 30 جون باندې موږ چې دی نو لاک ډاون وکړو، ډېر کامیاب لاک ډاون شو. موږ اوس دا دغه دی چې توربېله ډیم د صوابۍ په سینه جوړ دی. توربېله ډیم ټول خیبر پښتونخوا کې 20 ارب یونټ بجلی تیاریږي او په دغه 20 ارب یونټ کې صرف په د توربېله ډیم 17 ارب یونټ بجلی ورکوي د ټول پاکستان ته. موږ دا وایو چې موږ سره د دې ډیم جوړېدو دوران کې سوادي شوي وي چې دلته به د صوابۍ خلکو ته په رعایتي توګه باندې بجلی میلاویږي. دلته کې به چې کومو خلکو ډایرکټ افیکټ شوي دي هغوی ته به ډېر زیات رعایتي کم از کم 300 یونټ به هغوی ته پرې میلاویږي. خو په دغه ټولو وعدو باندې دا تقریبا 55 کاله تیر شو، هیڅ قسم عمل نه شو. موږ یو فاینل چیز ته بځو، موږ اوس فیصله کوو چې موږ د دغه دوه ایونټ نه پس اوس موټر وی بلاک کو دغه د توربېلې پاور هاوس ته چې دی نو مارچ وکړو او هلته درنا ورکړو، د بیلونو د نه جمع کېدو چې دی نو یو بایکاټ وکړو. دا یو سلسله شروع ده او په دې کې د صوابۍ ټول ولس شامل دی. په دې کې بالکل پولیټیکل پارټۍ ټول یو طرف ته کړي او د صوابۍ د حقوقو دپاره موږ یو جنګ شروع کوو او انشاءالله دا جنګ به تر هغې جاري تر څو پورې چې موږ سره کمې وعدې شوي دي او د صوابۍ دپاره موږ بجلي بالکل یو منټ لوډ شیډینګ نه منو. موږ بجلي د اوبو په قیمت کې پیدا کوو، اصل په 75 پیسې یونټ موږ پیدا کوو او موږ ته واپس په 60 روپۍ یونټ میلاویږي. نو موږ د اوبو بجلي پیدا کوو او د اوبو په نرخ غواړو او که موږ ته د اوبو په نرخ نه راکوي نو بیا به موږ خپل اخري اقدام طرف ته ځو. په دې ولې سره تاسو وفاقي حکومت سره څه خبره شوې ده؟ چونکې د وفاق کې خو د شهباز شریف صاحب یا د مسلم لیگ نون حکومت دی، نو په دې صوبه کې چې کوم د مسلم لیگ لیډران دي نو تاسو که هغوی سره خبره وکړئ، دا خو بې اختیاره دي، هغه ظاهره خبره دلته صوبه کې خو بې اختیاره دي. دلته صوبه کې خو مسلم لیگ نون تنظیم هم نشته، هغه خو ون مین پارټي ده یا ون مین شو ده. خو آیا څه داسې پلان شته چې تاسو بیا د پارلیمنټ مخې ته احتجاج وکړئ؟ وقاص صاحب په دې کې موږ مختلف آپشن ډسکس کوو. په دې کې مسلم لیگ نون موږ سره په دې الاینس کې په صوابۍ کې شامل دی، په دې کور کمیټه کې هغوی هم 2 ممبران شامل دي، هغوی په دې جلسو کې په دې لاک ډاون کې موږ سره شامل وو. په دې کې موږ یو میټینګ گورنر صاحب سره هغه رسنړی دی او گورنر صاحب ته هم خپل ټول چارټر اف ډیمانډ چې زموږ کوم ایښی دی او په دې کې ټولې پولیټیکل پارټۍ موږ گورنر هاوس ته راوغوښتې وي او هغه ته هم ورکړي دي چې ته موږ له وفاق سره خبره وکړه، ته د وفاق نماینده دلته ناست دی، ته وزیر اعظم سره خبره کې او پانی او بجلی والا چې کوم منسټر دی هغه سره خبره کې یا نور چې کوم خلک دی په وفاق کې نو هغه ته موږ یو خپل چارټر اف ډیمانډ ورکړی دی. زموږ اوس دغه دا دی نیکسټ چې موږ دلته زموږ د ضلع نه 2 MNAs دي او 15 MPAs دي او ټول د تحریک انصاف سره تعلق ساتي. نو موږ به هغوی سره اوس یو میټینګ کوو، هغوی ته به وایو چې په پارلیمنټ کې هم دا خبره اوچته کړي. ستاسو دا خبره هم ډېره ښکلې ده چې موږ د پارلیمنټ خلاف مخې ته درنه وکړو، خو موږ هغه سیز کول غواړو کوم سیز باندې چې دی زیات چې دی نو درد او زور اخلي او د ټولو نه زیات زور به دی چې موږ پاور هاوس توربېلې طرف ته مات کوو. نو زما په خیال د ټول نه زیات زور او درد به دی ته په هغې میلاویږي. موږ کوشش کوو چې په هغې کې فیصله وکړو. یو جهان مننه ګوهر انقلابي صاحب، ګرانو کتونکو ګوهر انقلابي صاحب موږ سره په لاین و، هغوی د یو خو چې کوم هغه موضوع بل ډېره مهمه موضوع هغه د صوابۍ د خلکو د بجلی مسله، یو خو هلته کې ولټیج کم دی، بل هلته کې بدترین لوډ شیډینګ دی، د هغې نه علاوه بیلونه اوربیلینګ هلته ډېر زیات شوی دی. بل چې کوم په تېرو وختونو کې چې کله دغه ډیم جوړېده نو د صوابۍ خلکو سره ځینې وعدې شوي، ځینې اګریمنټس شوي او څنګه چې ګوهر انقلابي صاحب وویل چې 300 یونټو پورې فری بجلی ورکول دغه خلکو ته چې د چا ځمکه پکې راغلې یا څوک افیکټ دي د کومو علاقو، یو واده هم وفا نه شوله، بلکې د خلکو چې کوم کورونه په دې کې غرق شول، جایدادونه، پټي، دوکانونه، هر څه هغه غریبانان د دلته نه کډوال شول، بل ملک بل صوبې ته لاړل
او د دې خلکو هغه ځمکې هغه چې کوم لري تر اوسه پورې یو روپۍ موازه میلیون نشول دا ډېر زیات بد صورتحال دی او د بدقسمتۍ نه چې کله هم د مسلم لیگ نون حکومت راځي نو هغه د خیبر پښتونخوا خلکو سره د صوبې سره هم دغه شان سلوک کوي که هغه د غنمو په ټرانسپورټ باندې یا په نقل و حمل باندې پابندي لګول وي که هغه زموږ چې کوم انډسټریل یونټس دي انډسټریل سټیټس دي د هغې نه د ټیکس چې کوم ایگزمپشن ورکړی نو هغه واپس اخیستل دي یا د بجلی قیمت سیوا کول دي یا بجلی نه ورکول دي یا په پی ایس ډي پی کې یا په قومي چې کوم ترقیاتي پراجیکټ کوم پلان دی یا کوم فنډ دی نو په هغې کې د دې صوبې پروګرامونه د دې صوبې منصوبې هغه د دې نه اوښکل دي نو ډېره بدقسمتۍ خبره ده چې زه نیم خبر چې مسلم لیگ نن ولې د صوبې سره دغه زیاتې کوي او د مدام نه کوي او بیا کوي موږ ځو ولی شانته میله د مینه په ستاسو خدمت ته بیا راځو جی ګرانو کتونکو د مینه په ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو دا وخت کې موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي ترجمان انجینر احسان الله خان صاحب موجود دی د هغې نه موږ په دې دغه چې کومه اعلان کړی دی وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف باندې پابندۍ حوالې سره په دې باندې موږ د دې موقف اخلو انجینر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام وقاص خان صاحب شکر الحمدلله انجینر صاحب تاسو به دغه بیان یا تاسو دغه پریس کانفرنس به د وفاقي وزیر اطلاعات عطا تارړ صاحب اورېدلي وي هغې دا وایي چې وفاقي حکومت فیصله کړې ده چې په پاکستان تحریک انصاف باندې پابندي لګي یعنی دا پارټي بین کی نو په دې باندې ستاسو د پارټۍ څه موقف دی آیا تاسو ګڼئ چې ګنې دا یو ښه کار دی یو جمهوري کار دی او په کار لري چې دا وشي مونږ خو په دې خپل موقف الریډي ورکړی دی سهار چې څنګه دا فیصله وشوه جی جی مونږ د یو خاص جماعت په حق دا خبره نه کوو مونږ دا خبره کوو چې په سیاسي جماعتونو باندې د پابندۍ لګولو دا روش دا ډېر زوړ دی دا پابندي په خوا په مونږ لګېدلې ده هغې نه باوجود مونږ خپل سیاست جاري ساتلی دی نو مونږ دا وایو چې په سیاست پابندي نه ده پکار په جمهوریت کې دا خبرې دا خوند نه کوي مونږ له پکار دا دی چې د عوامو د رای احترام وکړو او موږ د هغه قوتونو نشاندهي چې د چا د وجې دا پاکستان نن دې ځای ته راغلی دی که د پی ټي آی سره په شریک کیسه کې هم دا پاکستان دې ته را رسېدلی دی نو چا ورته را رسېدلی دا یوازې د پی ټي آی کار خو نه و نو موږ ځکه دا وایو چې په سیاست پابندي نه ده پکار په اظهار رای پابندي نه ده پکار په ووټ باندې په ووټ کې مداخلت نه دی پکار نو دا یو اصولي موقف دی چې د سیاست لارې نه دي بندول پکار سیاست لارې کلاوي پکار دي او پکار دا دی چې موږ دا کیسه مخکې بوځو بجای د دې چې موږ دې ځای کې په یو نوي جنګ کې وکړو تحریک انصاف چې کوم ځای ته نن راغلی دی یا پرون د دوی رویې غیر سیاسي وي فاشیزم باندې وي نو د چا ملګرتیا باندې دا کول د چا په زور دا کار کول موږ ته دا فکر کول پکار دي نن هم هغه قوتونه د دوی نه تنګ دي یا تنګ نه دي په دې کې سم څوک نه پوهېږي جنګونه روان دي نو چې کوم جنګ روان دی د دوو غټو ادارو په منځ آیا موږ په هغې کې کم ځای کې ودرېدل پکار دي سیاسي خلکو له نو سیاسي خلکو له آئین سره ودرېدل پکار دي جمهوریت سره ودرېدل پکار دي او پکار دا دی چې دا لوبه نوره ختمه شي موږ د کوهي نه 21 لوښې راوباسو دا سوچ نه کوو چې د کوهي نه دا سپی راویستل نو اویا کاله وکړو آئین پابند دی اختیار نشته د خلکو او دې کیسې ته نور چې کوم دی بریک لګول پکار دي او د چا د وجې چې دا کار کېږي هغه نور حساب ته راوستل پکار دي ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړول پکار دي او په هغې کې بیا په ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن کې د پی ټي آی هم خپل غیر آئیني رویو باندې کوم چې په ماضي کې دوی په هغې کې ککړ وو او هغه کارونه یې کړي دي هغې کې د دوی هم خپل رښتیا رامخې کول دوی له پکار دي او د دې سیاسي خلکو مقابله موږ په سیاسي میدان کې کولی شو موږ ته نه دی ضرورت چې موږ په دې کې دغه لارې اختیار کړو د سیاست مقابله په سیاسي میدان کې پکار ده عوامي نیشنل پارټي د دغه پارټۍ او د دغسې نورو پارټۍ مقابله په سیاسي میدان کې کولی شي موږ د بل چا مرسته یا د بل چا لاس ته نه ګورو په دې انجینر صاحب بل چې کوم د وفاقي حکومت ظاهر خبره ده د مسلم لیگ نون حکومت دی ورسره ایم کیو هم شامل دی ځینې نور واړه جماعتونه کاف لیگ وغیره استحکام پاکستان پارټي هم دې سره شامل ده تاسو خو د دې حکومت حصه نه یې خو بیا هم تاسو ګڼئ چې د مسلم لیگ نون اتحادي حکومت چې کوم دا اقدام دی تاسو ورته غیر جمهوري حرکت یا اقدام وي نو دا خو په ملک کې په راتلونکي وختونو کې جمهوریت لپاره هغه سپیس
هغه نور کمی لګیا دی شرنکی یې نو پاکستان مسلم لیگ نوم ته آیا د دې ادراک شته او کنه نو بیا هغه ولې دغه داسې قسمه اقدام کوي چې هغه غیر جمهوري دی او هغه د جمهوریت یا د ډیموکراسي او چې کوم سیاسي اصول دي دغه خلاف دی؟ ما په خیال مسلم لیگ د خپل ماضي نه او د ماضي قریب نه ډېر څه نه دي زده کړي او دوی هغه کیسې دوهراوي او یا دوی ډېر زیات دباو کې دي. شهباز شریف ته ډېر دباو کې دی او هغه دباو څخه دوی وړی نشي. اصل کې جنگ چې کوم روان دی نو هغه د ملیټري اسټابلیشمنټ او د عدالت په منځ کې روان دی. دا خبره ډېره واضحه ده. دغه جنگ کې سیاسي قوتونه کم طرف ته ودرېږي نو نه خو عدالتونو له په سیاست کې خپل کردار پکار دی او نه ملیټري اسټابلیشمنټ په خپل کردار پکار دی. جای د دې چې موږ دا دواړه قوتونه خپلې عیني دایرې ته بوځو او هغې ته ورسوو موږ له دوی مرستې نه دي پکار او که هغه هر ګروپ وي. عدالت هم تجاوز کړی دی ټول عمر اویا کاله په دې جرم کې چې دا ملک د عین نه محرومه کړی شوی دی د خلکو د رایې نه محرومه کړی شوی دی. عدالت هم په دې کې جرم کې شریک دی او دغه خلک واضحه ده چې د هغوی اویا کاله بل کار نه دی کړی هم په دې کار کې اخته وو. نو موږ دا یقین ساتو چې دوی په دې خپل خبره باندې او پاکستان پیپلز پارټي په دوی باندې دا دوی سره دا خبره ډسکس کوي چې دوی دغه لار او دغه عمل چې کوم دی د چا د ګټې نه دی. د دې نتیجې په باندې موږ چې نه دي راغلي اوس هم نه راځي. تاسو خامخا یو خلکو له یو نوی سټیټ جوړول د الیکشن نه مخکې خلکو ته سزاګانې سناوي شوې دغه قسم نو ما ته خو دا ښکاري چې دا انډایرکټ فورس دی کوم باندې لیګ هم نه پوهېږي او د هغې انډایرکټ فایده تحریک انصاف ته او د هغوی په جیل کې بند لیډر ته رسول غواړي. دا هم کله کله موږ ته داسې یو ها انجینر صاحب بل چې کوم ځینې خلک خو دا وایي چې نون لیگ یا میا نواز شریف صاحب چونکې د دې نون لیگ مشر صدر یې دی اگر چې شهباز شریف صاحب وزیر اعظم دی خو چونکې ډرایونګ سیټ یا شاته چې کوم فورس دی خو میا نواز شریف صاحب دی دغه په مرضی باندې حکومت چلیږي. نو دوی چې کوم دغه بجټ یې پیش کو د دې نه وروستو چې څومره مهنګایي راغلې ده د عام غریب شهري دغه ژوند ګران شوی دی نو مسلم لیگ نون دا ګڼي چې د دې سیاست بالکل ختم شوی دی او اوس هغه دغه وجې نه د دې حکومت نه او د دې سیسټم نه فرار غواړي او یا داسې غواړي چې که موږ فرار نه کړو نو چې زموږ کوم مخالف دی کوم تکړه مخالف دی نو هغه د میدان نه راته لرې کړی شي. نو آیا دا داسې قسمه چې کوم دغه ګیمبل ورته موږ وایو دا به د پاکستان مسلم لیگ نون راتلونکې سیاسي بقا د دې ضامن به اوسي د دې سروایول به یقیني کي او که نه دا به دې نور هم د عوامو په نظر کې به خراب کی پولیټیکلی؟ دې سوال دوه حصې دي وقاص خان. پهله مرحله خو دا ده چې د افسوس خبره دا ده چې د خلکو ژوند نن په تکلیف کې دی په پریشانو کې دی د ګرانۍ د وجې د بجلۍ د ګرانۍ د وجې هره ورځ دلته د ګرانۍ یو نوی لهر را روان دی. روزګار نشته دی د ملک کې د خلکو یعنی کروڑونه خلک چې کوم دی د سطح غربت نه لاندې تللي دي. بزنسونه د خلکو بند دي او په دې وخت کې د دې ملک ستونزې دا دي چې د جیل نه به یو لیډر راوځي او که به نه راوځي او د دې ملک دې وخت ستونزې دا دي چې عدالتونه او یو اداره په خپلو کې اخته دي. نو زه دا ګڼم چې د خلکو مسلو طرف ته فوکس پکار دی حکومت نم او په دغه باندې زیات غور پکار دی. دویمه خبره چې تاسو کوم وکړه چې دا د دوی د بقا د ما په خیال دا بقا د بل چا هم مسله ده یوازې د مسلم لیگ مسله نه او مسلم لیگ ما په خیال چې کوم دی کوم چې شهباز شریف حکومت چلوي نو هغه د پردی بقا جنګ ما په خیال د خپل رور د بقا نه زیات د بل چا د بقا غم وړی دی او ما په خیال دغه شي د دوی سیاست ته مخکې نقصان ور رسولی دی. کار دا دی چې دغه دباو دغه کیسات چې بل ورځ ذکر هم کړی دی د دې نه دوی وځي. انجینر صاحب زما خیال باندې اواز کټ شو زموږ رابطه ډسکنیکټ شو خو بهرحال یو جهان مننه ستاسو موږ ته د وخت راکولو ګرانو کتونکو موږ نن پروګرام کې کوشش وکړو چې په دا چې کوم نن اتاتارل صاحب یا وفاقي حکومت لخوا کوم فیصله شوې ده اعلان شوی دی چې په پی ټی آی باندې پابندي لګي نو موږ د دې ټول اړخونه کوشش وکړو چې موږ په دې باندې نظر واچو او داسې یو کنکریټ اوورویو ستاسو دپاره راوړو چې تاسو هم په دې باندې ذهن ستاسو په دې باندې کلیر شي او ستاسو سوچ او فکر چې کوم دی هغه دې خبرې ته راشي چې اخر ولې یو کوشش کیږي دا نسته
کوشش دی قصدن مدن چې یو پارټي د یو سیستم نه یا د دې میدان نه هغه بهر کړي چې دې شاته مزمرات څه دي د دې شاته وجوهات څه دي. ډېره مننه. تر بیا د الله په امان.